بسم الله الرحمن الرحیم. سلامونه هیوادوالو. د ډیرو ملګرو دغه یوه پوښتنه وه چې امریکا ولې اوس غواړي دومره ډیر افغانان له افغانستان نه وباسي، یا نړیواله ټولنه یا بالخصوص ناټو کوم هیوادونه چې په ناټو کې شریک وو ولې غواړي چې افغانان له افغانستان نه وباسي، یا بالخصوص ډیر خلک غواړي له افغانستان نه وباسي په دې نامه چې هغوی له خطر او فشار سره مخ دي. د دې څو دلایله کېدلی شي، زه به یې تاسو ته یو څو دلته راوړم. اول خو دغه دلیل ده چې کله ناټو افغانستان ته راتلله یوه غټه بانه یې جوړه کړه چې په افغانستان کې طالبان دي او طالبان نړۍ ته ګواښ ده. نو دې نه ټولې نړۍ ته خطر پیښېدلی شي. موږ ځکه افغانستان ته ځو چې په افغانستان کې طالبان له منځه یوسو. ځکه امریکا په خپله په 2001 کال کې خپل هیواد کې نیویارک کې په 2001 کال کې 11 سپتمبر 2 طیارې له یو نړیوال مرکز سره ټکر کړلې چې هلته زرګونه کسان یا سلګونه کسان پکې مړه شول او هغه د طالب په نوم تېرې کړلې چې طالب دا کار وکړو. همغه بهانه سوله او پلمه سوه او په همغې پلمې باندې دوی راغلل افغانستان ته. خو تنه هغه پلمه وه یا نه وه، همغه پلمه سوله او د هغې سره یې بل وسامه بن لادن جوړ کړ چې هغه افغانستان ته راولېږه. بیا ویلې په توره بوره کې ده او بیا په 2010 یا 2011 کال کې هغه بیا په پاکستان کې مړي صاحب کړ. بیا خلکو ته وویل چې موږ یې مړی سیند ته وغورځو او وسامه ورک څه، ولې هغه کوم چرګوړی وسې تا مړ کړ، مړی دې ورته سیند ته وغورځو او نور رک سو. خیرت خو و، تا ورپسې د 240 هیوادونو خلک راوستي وو، دومره وړکی وستا بیا مړ کړ، مړی دې ورته سیند ته وغورځو. نه، دا خبره نه انسان مني نه خر مني، عاقل انسان مکمل نه مني دا خبره. چا چې په دې باور کړی د همې خوښه، چا چې نه ده کړی همې خوښه. زما پې نه باور و، نه پې لرم، نه به پې وکړم. په هر صورت په دغه بهانه باندې دوی افغانستان ته راغلل او غوښتل چې یو داسې ماموریت ترسره کړي چې طالبان له منځه یوسي او افغانستان یو سوله ییز هیواد نړۍ ته وښیي او یو داسې هیواد نړۍ ته دوی معرفي کړي چې والا افغانستان نه بل هېڅ ګاونډي هیواد یا نړۍ ته خطر نه ده، ځکه هلته نور طالبان نشته ده. خو دوی په دغه 20 کلن ماموریت کې، په دغه 20 کلنه دوره کې داسې کوم خاص کار د افغانانو لپاره ونه کو. مرستې یې کولې یوازې د دې لپاره چې دوی خپله په افغانستان کې و، په افغانستان کې پاتې سي، د افغانستان ملي اردو سره، د افغانستان خلکو سره دې لپاره مرستې کولې چې دوی خپله په هغه ځای کې پاتې سي. دوی چې له افغانستان نه څه باستل، څه یې وړل، څه یې نه وړل، هغه شخصا ماته معلوم نه و، ځکه زه په هغه سانو کې نه وم. خو یورانیم او نور ډېر عکسونه ویډیوګان چې موږ کتلي دي، دغه شیان یې وړل او هغه یې وړي دي او څه چې غوښتل، کوم ځای چې د افغانستان غوښته هلته دوی لاړل، ویې کته، هغه ځای چک کړ، هغه ځای نه چې څه وښکل، څه یې وباستل، ویې وړل، چیرته یې ویوړل، هغه هغوی وکول. زموږ او ستاسو ورسره وس برابر نه و او نه ورسره څه کولی شول، هغوی یې وکول. دوی اوس غوښتل چې خپل ځانونه سپین کړي، خپل ځانونه سپین کړي چې ولا موږ خو طالبانو ته ماتې ورکړه. خو دا کار دوی ونه کو. ځکه دا کار دوی ونه کو، که دوی دغه طالبان له منځه وړي وای نو دوی دغه 20 کالو کې طالبانو جګړه روانه وساتله. که دوی هر کله دغه طالبان صفر ته رسولي وای، نړیوالې ادارې هم ورته ویلې، لکه کوم هیوادونه چې په ناټو کې نو تاسې افغانستان کې څه کوئ، افغانستان کې اوس تروریزم نشته، تاسې ولې د بل چا هیواد کې پراته استئ. دوی همیشه ځان ته بهانه لټوله او په هغه بهانه باندې دوی پراته وو. اوس کیسه داسې شوله چې دوی کله خپل پلانونه سر ته ورسول، خپل پلانونه اخر ته ورسول، نو کله چې هم غوښتل چې ووځي طالبانو ته یو نیم یا 2 کاله مخکې په قطرګه دفتر ونیوه، طالبان یې رسمي کړل، طالبان نړۍ ته معرفي کړل چې دا خو دغسې خلک دي، دوی سره مذاکرات کیږي. طالبان یې هلته ښه راجي کړل، افغان حکومت یې کمزوری کړ. دا چې فټ فشارونه په څومره په افغان حکومت و، هغه افغان حکومت ته معلوم دي، موږ او تاسو ته نه ښکارېدل. د امریکا لخوا زلمی خلیلزاد به راته، نور ډېر سفارتونه به خلک راتلل او ډېر لوړپوړي چارواکي به راتلل او ورته ویلې به یې چې دغسې کیسه ده. افغان حکومت ډېر له پښو وغورځوه، ضعیف یې کړ، طالبان یې رابره کړل. کله چې طالبان ښه رابره کړل نو طالبانو دا توان پیدا کړ چې افغان حکومت باندې حمله وکړي او افغان حکومت ډېر ښارونه ورته حکومت تسلیم کړل چې په دې کې هم د امریکا ډېر غټ لاس کېدلی شي. خو زه مکمل خبر نه لرم چې دا خبره تاسو 100% وکړم چې هو دې کې ټول د امریکا لاس، خو تر ډېره چې زه څومره وړاندوینه کولی شم هغه دې کې د امریکا لاس و. امریکا غوښتل چې دا ښارونه تسلیم او ولسمشر استعفا ورکړي. خو په هر صورت بیرته راځم د امریکا خبرې ته چې امریکا ولې غواړي
چې دومره افغانان یا ناټو ولې غواړي چې دومره افغانان له افغانستان نه وباسي؟ دوی اوس غواړي هغه سرمایه ګذاري چې دوی په افغانستان کې وکوله په پوځ باندې یا هم په دغه خلکو باندې چې باسواده دي. دوی ګوره اکثر هغه خلک له افغانستان نه باسي څوک چې تعلیم لري، چا چې امریکایانو سره کار کړی انګلیسي زده دی، ځکه دا هغه کسان دي چې انګلیسي زده ده کله چې دوی امریکا ته ځي نو دوی هلته حکومت ته محتاجیږي نه، د حکومت په پیسو باندې ژوند نه کوي، دوی په ژبه پوهېږي کولی چې ډایرکټ کار وکړي، هلته حکومت ته مالیه ورکړي. اول حق د همغو کسانو ده، هغوی په انګلیسي باندې پوهېږي. دویم حقوق یې هغه چاته ورکړي چې دوی سرتیري وو، په غټو ردوو باندې کارونه کول. دا هغه کسان دي چې تیار آمده دي، ځکه دوی ټریننګ اخیستی، دوی جګړې کړي دي او ډېر امکان شته چې دوی ته د امریکا په ډېرو برخو کې کارونه ورکړي چې هلته دوی وکولی شي هغه هېواد ته خدمت وکړي. دوی تیار آمده دي، دوی یعنې داسې دي لکه سره کړي چرګان چې یو چا ته ورکوي چې در واخله. دریم دوی ژورنالستان باسي او دوی ورپسې څه باسي؟ ښوونکي او دغسې نورې مېرمنې باسي. ژورنالستان ولې دوی باسي؟ دوی پوهېږي چې د ژورنالست ژبه چې ده ژبه یې ډېره تیزه ده او هغه همیشه کولی شي د پیسو په بدل کې پروپاګنډ ډېر وکړي. ژورنالست همیشه د ژورنالیزم کار دغه ده چې یو نیم که د زړه له خلاصه ژورنالیزم کوي، هغه د نسم ویلی که نه، ژورنالستان همیشه میډیا ته هغه څه وړاندې کوي چې په عامه ټولنه کې رښتیا حقیقت نه لري، ډېر کم حقیقت لري. دوی کوشش کوي په داسې یوه ژبه باندې میډیا ټولنې ته وړاندې کړي چې هغه سرچپه او دوی کولی شي د همغه ژورنالستانو په لاس باندې افغانستان تل بدنامه او بدبخته هیواد معرفي کړي. چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر و څو ورځې مخکې یې وویلې چې ډېر امکان شته چې په راتلونکي کې داعش په کابل باندې حملې وکړي، یعنې د امریکا یو بل پلان یا یو بله پروژه چې دوی غواړي په کابل باندې بیا تحمیل کړي چې په طالبانو باندې داعش مسلط کړي او داعش هلته حملې وکړي او جګړه بیا دوام پیدا کړي، په افغانستان کې جګړه روانه وساتي. خو دغه 3-4 ډلې کسان دوی ډېر په تیزۍ باز دي او لګیا دي باسي او شاید یو څو ورځې نور هم دوام وکړي چې کله یې دغه کسان له افغانستان نه وباستل، په افغانستان کې ټول بې تعلیمه قشر پاتې کیږي. کله چې دغه قشر پاتې سو نو دوی چې دي که طالبان څومره څه چې ولسمشر هم بیرته راسي، د نړۍ څومره فوکس هم بیرته راسي، هېواد کې پاچا هم سي، هغه دغه هېواد پر مخه نسي وړلی، ځکه هېواد کې تعلیم یافته قشر نسته ده او بې تعلیمه قشر په خبرو نه پوهېږي. که ته ورته هر څه سمه لاره ښیې هغه وایي دا غلطه لاره ده. نو همدغه وجه ده چې تعلیم یافته ټول له افغانستان نه بهر ته باستل کېږي او بې تعلیمه ټول په افغانستان کې پاتې کېږي. هغوی ته وایي تاسو خطر نسته، که نه هر افغان له بل افغان سره برابر ده، هر انسان له بل انسان سره برابر ده، که باسي ټول دی وباسي، که خطر ده ټولو ته خطر ده، که نه د هېڅ چا ته هم خطر نسته ده. دا خبره مطلق غلط ده چې ده ته خطر ده، ده ته خطر ده او ده ته خطر نه ده. که دوی تیر ځل چې راغلي ویلي به چې په افغانستان کې دومره کسان ته خطر ده، موږ هماغه کسان ژغورو بیرته ځو. دوی سره د ټول افغانستان غم و چې کله راتلل، اوس چې کله ځي یوازې د یو څو افغانانو غم ورسره ده. دا خبره مطلق غلطه ده. زه د دې خبرې طرفدار نه یم. امریکا چې څوک له افغانستان نه باسي دا یوازې د افغانستان د بدبختۍ لامل او د افغانستان د پښو له غورځېدو لامل ده او افغانستان له پښو نه غورځوي، ځکه چې په افغانستان کې تعلیم یافته وګړي ونه اوسي، بې تعلیمه وګړي اوسي، هغوی په اقتصاد کې دومره غټ رول نسي لوبولی چې کله په اقتصاد کې رول ونه لوبېږي نو موږ او تاسو صفر ته کینو، خالي لاسونه کینو. خالي لاسونه چې کېناستلو اقتصاد صفر څه، خلک وسله پورته کوي، ځکه نړیوال خو وسلې جوړوي. امریکا د نړۍ 21 سلنه، روسیه د نړۍ 29 سلنه، فرانسه د نړۍ 7 سلنه، جرمني د نړۍ 7 سلنه، ایټالیا هم دغسې 6 سلنه، اوکراین 15 سلنه، اسرائیل چې دومره وړکی هېواد د 6 سلنه خوښ همدغسې وسلې خرڅوي. دوی لګیا دي کمپنۍ د ټولې نړۍ وسلې هم دغسې 15 هېوادونه جوړوي، لګیا دي کاروبار روان ده او په ټولې نړۍ باندې خرڅوي. نو دوی غواړي چې په یو هېواد نه یو هېواد کې جګړه باید توده واوسي تر څو د دوی بزنس په ټپه ودرېږي. موږ او زه به تاسو ته یو مثال درکړم دغه تېرو جګړو کې چې افغانانو دغه جګړې تېرې کړلې. ګوره کور کې به یې ډوډۍ نه وه خو د 1 لک روپیو کلشینکوف به ورسره و، ځکه هغه د کلشینکوف په زور باندې ځان ساته. چپلکې به یې شکېدلې وي خو ده به کلشینکوف نه وی و، زوی به یې بوټان کالي نه لرل، مېرمنې به یې د سر پړونه نه لره خو ده به کلشینکوف په اوږه و، ځکه دا ټول د بې تعلیمۍ او بدبختیو لامل ده. دلته خلک وګوره لکونه لکونه میلیاردونه پیسې لري، کلشینکوف ورسره نسته ده، څه کوي؟ خپله کلشینکوفونه دی جوړوي. نو کیسه دلته ده چې اوس افغانستان د اقتصاد له نظره له پښو غورځوي
او بیا ځان ته محتاجوي او کله چې بیا جګړه زور واخلي بیا بیرته وایي چې دغه کسان نړۍ ته خطر ده، جګړه زور سوې ده، کورنۍ جګړې شروع سولې، افغانستان چې دی څومره جوړ کړی له دې نه به یې زیات ورانوي. زه په دې مطمئن یم چې کله دی دا تعلیم یافته کشر له افغانستان نه وباسته، په افغانستان کې به څه شروع کیږي؟ کورنۍ جګړې. ځکه اقتصادي بحران راځي، اقتصادي بحران چې راغی، کورنۍ جګړې، قومونه خو څه چې کور کې 2 ورونه به سره په یو پټي په یو پوله نښتي او وژل به وکړي. دا ټول د اقتصاد له وجې ده. که چېرته زما ژوند جوړ اوسي، د ورور مې جوړ اوسي، د کاکا مې جوړ اوسي، د ماما مې جوړ اوسي، موږ خپل ژوند کې دومره مصروف یو چې پټي ته به پام هم نه وي. خو که چېرته زموږ ټولو ژوند خراب اوسي، زموږ به په همغه یو پټي باندې ټولو نظر وي. سیاره که زه دغه مړ کړم دا پټی به یې ماته پاتې شي او په همدغو باندې به زموږ او تاسو افغانان دغسې سره ونښلو او سره وبخرو. دغه مشکلات امریکا غواړي چې زموږ په هیواد کې جوړ کړي او ډېر امکان سته چې همدغه مشکلات داسې یو بربادي او تباهي رامنځته کړي چې هیواد دومره یو بد بحران ته ورسوي چې مه کوئ پوښتنه. خو خدای دې خیر پېښ کړي، خدای دې هغه څه پېښ کړي چې زموږ او ستاسو پکې خیر وي، د امریکا او د نورې نړۍ سترګې او پلانونه موږ ته ښه نه دي، پلانونه شوم دي. خدای دې ورحمیږي او په خپل هیواد باندې خپله رحم وکوئ، د دین او د مذهب په نوم باندې یو بل مه وژنئ، یو بل وزغمئ او افغانستان د جوړېدلو لپاره کار وکوئ، د افغانستان ملاتړ وکوئ، د افغانانو ملاتړ وکوئ. ډېره زیاته مننه. په یو لایک او کمنټ له موږ ملاتړ وکوئ. هیله ده زموږ یوټیوب لاراوی له ځان سره سبسکرایب کړئ، ملګرو دوستانو سره هم شریک کړئ. قربان مو له مینې، ښاد، آباد او سرلوړي اوسئ. د خدای په امان.